बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। قدرمنو د رزلټ ټي وی له طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. مرګرو څنګه تاسو ته پته را چې زموږ یو سلسله روانه چارې هم ده. روانه چارې کې نن تاسو سره خبرې ترې کوم د کرونا په حواله باندې چې موږ په دې باندې مخکې ډېر زیات پروګرامونه کړي دي. نن سبا یو خبره شروع شوې ده، واغه زیات تر داسې خلک چې دا بالکل غپ دی، ځکه چې مختلف قسمه سوشل میډیا باندې عجیب عجیب تصویرونه راځي او د مختلفو علاقو سره ملکونو خبرې پکې راځي، او چې ته پکې ماهرینو خبرې راشي، چې ته پکې ډاکټرانو خبرې راشي، نو خلک لږ کنفیوز دي. خبره داسې ده چې زه تاسو سره مثال درکړم. یو خو د اختر موقع ده، که چېرې مونږ د اختر په موقع باندې چېرې مونږ احتیاط ډېر زیات وکړو، ځکه چې ګپ غنل نه دي په کار، نو ځکه زه وایم چې د اختر موقع ده او په دې کې دا ملاوېدل ډېر زیات دي، یو بل سره ملاوېدل، یو بل تلل، حجرو ته تلل او دیرو ته تلل او دغه شان جومات کې ملاوېدل او مختلف سلسلې دي په دې کې روانې. نو دا وایم چې تاسو په دې روز باندې کم از کم احتیاط وکړئ. د دې اختر په ورځو شپو کې ډېر زیات احتیاط پکار دی د ملاوېدلو، ځکه چې اسلامي طریقه هم دا ده چې تاسو مصافحه دومره ضروري نه ده چې څومره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چې دا وویل شي، دا یو دوا هم شوه، دا د ثواب کار هم شو او دې کې ستا هغه مقصد هم شو چې تا بل چا باندې سلام وکړو. دغه شان که ته چاته مبارکي ورکوې چې ستا اختر مبارک شي، اختر د ستا لپاره ښه ثابت شي، دغه په خپل ځای باندې ښه پیغام دی. خبره دا ده د ملاوېدلو خبره، ما دې پورې دا خبره کوله چې یاره اکثر خلک وایي چې یاره هېڅ ضرورت نشته او پکې چیف جسټس پکې ما خپله خبر پکې راغلی دی چې یاره تاسو بالکل هر څه به کولاوي او هېڅ نشته او بس راشئ میدان ته او روزئ. نو زموږ یو ملګري خبره کوله فایق نواز، هغه وایي یاره داسې کار دی تاسو چیف جسټس ته خبره ځکه مه اورئ چې هغه نه ډاکټر دی او نه ماهر دی. که تاسو بالکل مه روزئ، دومره زیات غوبل مه جوړوئ، ځکه چې تاسو روزئ تاسو ته کرونا ولګېده نو تاسو له به چیف جسټس کوم ته نه علاج کوي. نو خبره بالکل هغه په خپل ځای باندې که موږ ګپ خبره کوو، ګپ په خپل ځای باندې، خو خبره دا ضروري ده چېرې خپل احتیاط ډېر زیات پکار دی. او څنګه چې مشران وایي چې پرهیز د علاج نه بهتر دی، نو دا نه چې موږ علاج طرف ته ورسو خبره زموږ نه خرابه شي. ځکه تاسو ته ووایم تېرو ورځو کې دا دومره کیسونه زموږ په دې خپله چې کومه علاقه ده، زموږ د خپله صوابۍ ده، دلته کې واقعیت مثال راغلی دي. په هغې کې تاسو ته زه ووایم لکه خلک وایي ګپ دی، خو تاسو سوچ وکړئ چې سپیکر قومي اسمبلي اسد قیصر صاحب یا د هغه ماشومان هغې ته باقاعده کرونا شوی وه، پازیټیو راغلی و، هغې اوس هم په قرنطینه کې دي. دغه شان د حاجي غلام احمد بلور، دا اوس تېرو ورځو خبره ده چې هغه ته هم چېرې نو کرونا ټسټ هغه پازیټیو راغلی دی او هغه په خپل کور کې ځان بند کړی دی او هغه سیسټم یې خپل برابر کړی دی. اوس بالکل په دې تازه ورځو کې ډاکټر اصغر د بیسک هیلث یونټ باچایي بي ایچ او هسپتال چې وړي هغه ورته وایي د صوابۍ دا تاریخي یونین کونسل دی باچایي، هغه هم چېرې نو پازیټیو کیس هغه راغلی دی. دې نه علاوه د صوابۍ چې کوم ترانسپورټ یونین دی هغې صدر واقف خان، هغه هم چېرې نو پازیټیو راغلی دی او هغه باقاعده په هسپتال کې داخل دی. او تېرو ورځو کې زموږ بل ملګری که تاسو به یقینا چې هغه پېژنئ، سید شیخ، ډېر ښه اداکار دی د سټیج او ټلویزیون او ریډیو او ډېر ښه هلک دی، ډېر اخلاقي. هغه دغه شان چې ته بهر تللی و، هغه د کرونا ورځو کې چونکه لاکډاون و، هغه سوات طرف ته تللی، هلته کې چې ته اوبه څښلې یخې او چې ته ګرم خوراک کړی و، هغې سره مسله هلته نه کرونا ځان سره راوړه او پازیټیو شو باقاعده، او بیا باقاعده په قرنطینه کې خو موږ ورځې تېرې کړو، خو د هغې نه علاوه بیا دومره زیات خراب شو چې هغه باقاعده هغې بیسک چې کوم د هغې د شاه منصور کې باچا خان میډیکل کمپلیکس هغې ته باقاعده راوړه او هغې کې د هغه علاج وشو. اوس خو ماشاءالله ډېر زیات ښه شوی دی او ټیک ټاک دی. نو دا هم یو خبره. یو بله خبره د پروفیسر افسر مشال صاحب زموږ ملګری د ګوهاټي، هغه ته هم چېرې نو دوه پیرې دغه پازیټیو راغی قرنطینه کې باقاعده، اوس نیګیټیو شو، کور ته راغلی دی. خو اوس چې ما سره خبرې اخیرې کولې، یو خبره به یې کوله او لس به یې ټوخي کول، یو خبره به یې کوله او د سینې درد را باندې خبره نه شم کولی، دومره زیات تکلیف هغه ته. دا زه دې پورې دا خبره کومه چې دا ځینې خلک وایي دا ګپ دی، او ځینې خلک پکې دا وایي چې یاره تاسو کله هسپتال ته وي مریض بوځي نه هلته ولستن ولګي او هغه مړ کړي، نو بیا سید شیخ ولې مړ نه شو، افسر مشال ولې مړ نه شو. دغه شان زموږ نور بلا ملګري چې هغې نیګیټیو شو باقاعده، واپس علاج هغې وشو باقاعده او رالل، خو هغې خپل احتیاط وکړو، د هغې پراپر علاج وشو او هغې ښه صحیح خپل هغه د ژوند چې کوم معمول دی هغې ته واپس رالل. خبره مې دې پورې کوله. ښه اوس که چېرې بیا زه د دې باندې د مړو خبره که چېرې زه کومه، لکه دې نه څومره اموات، نو ډېر زیات اموات شوي دي، خو زه به خپل مثال ووایم. لکه افسر مشال تاسو سره ما ذکر وکړو، د هغه خپله چاچي چې دی نو هغه وفات شوه د کرونا په وجه باندې، هغه خپله ما ته هغه میسج راولېږه، ما سره خبرې وکړه چې چاچي زما وفات شوه او ډېر زیات خفګان دی. نو ما خپله هم ماته مرض و، خو چاچي باندې ډېر زیات خفه وي، چونکې د هغې عمر زیات و، هغې ته د سینې مسلې ورته مخکې نه وي، د کرونا په هغې باندې زیات اثر وکړو. دغه شان زمونږ بیا د یونین کونسل تولاندی افسر علي خان چې کوم دی نو هغه د هغه رور چې کوم دی معراج کاکا، هغه هم وفات شو، هغه ته باقاعده افسر لا چې دی نو هغه
باقاعده میسج کړو چې هغه د کرونا په وجه باندې په حق رسیدلی دی. دغه شان حاجي منیر هیلث ډپارټمنټ سره تعلق لرو، هغه هم د ثوابه سره تعلق او هغه هم وفات شوی دی. دغه شان خالد زراعت والا تاسو ډیر ښه پیژنئ د کنشیر کلی میلی ګراوند، نو هغه هم مطلب زموږ د خبرې دارې چې دا تاسو ګپ مګنئ. دغه تاسو کیسونه مخې ته رالل چې چا نیټه برابر وه په خپل ځای باندې، خو احتیاط ډیر زیات ضروري دی او که چېرې احتیاط وکړی شي نو یقینا چې دا مسله به ختمیږي. قدرمنو نن زما د خبرو مقصد دا و چې تاسو سپیشلی د اختر په دې ورځو شپو کې ډېر احتیاط نه کار والی او ډېر میلاوېدل مه کوئ. قدرمنو یقینا چې تاسو په دې خبرو باندې عمل کوئ. تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر له ورکې اجازت، د الله په امان او وختونه په خیر.